د الوتکو لیږدونکې بیړۍ هغه بیړۍ چې په دویمه نړیواله جګړه کې تر ټولو اغیزناکه او مهمه وسیله ګڼل کېدله. حتی تر اوسه دا جنگي بیړۍ د یو هیواد پوځي ځواک او دبدبه ښکاره کوي. ویل کېږي که په دویمه نړیواله جګړه کې دا بیړۍ د هټلر لاس ورغلی وای، د جګړې او نړۍ رخ به یې بدل کړی و. خو له دومره لوی اهمیت سره سره تر اوسه په ټوله نړۍ کې 21 دا ډول جنگي بیړۍ موجودې دي. ما سره د الوتکو د لیږدونکو دغو بیړیو په اړه ډېرې پوښتنې وې، لکه دا بیړۍ ولې دومره مهمې دي، یا د یو هیواد په امنیت کې دا جنگي بیړۍ څه اهمیت لري. د خپلو پوښتنو د ځواب لپاره د ټکزاس ایالت په کارپس کرسټي ټاپو کې ولاړې دغې بیړۍ ته ورغلم چې له 1992 کال راهیسې دلته ولاړه ده.